نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحثي في وجوه المداحين التراب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. د الله رب العزت په دنیا کې کسان خوښ دي، کوم کسان چې د الله رب العزت دین په دنیا کې په خپل ځان کې راولي. 1,40,000 زیاتو کم پیغمبران او 1,40,000 زیاتو کم صحابه چې دنیا ته رالل، او پیغمبران الله راواستول، رسول صلی الله علیه وسلم جماعت او ډله او خپل نفر صحابه کرام تیار کړل، هم دا هدف لپاره چې دین زموږ په ټولنه، په موږ کې او زموږ په کورنۍ کې څنګه راسي. په دین کې ډېرې خبرې سته او ډېر کارونه د دین سته، ډېرې خبرې د دین سته. یوه خبره د دین چې نن یې کوو هغه دا ده که چا ستا مخامخ صفت وکړي، رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا ستاینه چې ستا کوي او صفت ستا کوي، په خوله کې خاورې ور واچوه. په تېره جمعه کې هم داسې حدیثونه قدرمنو راغلل، که یو سړی نه بیرېدی پر دې باندې چې زه د چا ستاینه او صفت کوم، دی په ګناه اخته سي او په تکبر دې اخته سي، بیا پروا نه لري. که یو سړی بیا په تکبر او لوی اخته کېدی، تا یې ستاینه کوله، بیا مه کوه. او د دغه ستاینه کوونکي او صفت کوونکي په خوله کې باید خاورې ور واچول سي. دا چې په دې حدیثو کې څه راځي انشاءالله تعالی ټوله به ووایو. 155 باب دی، باب ما یحشا فی وجوه المداحین. دو کسانو په خلو کې او پر مخ باندې خاورې ورسنده او په خلو کې خاورې ور واچوه چې ستا صفت کوي او ته په تکبر او لوی هم اخته کېږې. صفت لایق انسان نه وي، دی نو اخته وي. لکه د اوس وخت ځینې شاعران په شعر کې د غازي صاحب ستاینه کوي، یا کله کله دا ډم انسانان ډمتوب چې کوي او غزلې وایي. یو خان و شتمن و یو څوک ناست وي، ناروا سړی وي، دی مخامخ صفت کوي د دې لپاره چې یو څه پیسې ورکړي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي د دغو انسانانو په خوله کې خاورې ور واچوه. خوله یې د خاورو ډک کړه چې خوله یې بنده سي، او پر مخ یې خاورې داسې ور وپاشه چې خلک باندې وخاندي او سپېره سي مخې. دا سړی د دې لایق نه دی چې انسان یې ډېر صفت وکړي، او دی غزلې ور باندې جوړوي، ډمتوب کوي، نور خلک ور راغواړي، ورته شوق باندې جوړوي، تر څو د ظلم په شو کارنامو باندې تعریف کې او معرفي کې وایي. د ګناه انسانان ته په شعر او شاعري کې څه معلومه کې، د ظلم او د بېباکي او د فسق په شعر او شاعري په ستاینه کې څه وشي. عجبه بد خوند کوي قدرمن، یو څوک چې ظالم وي، یو څوک چې خونخوار وي، یو څوک چې ادم خور وي، د یو چا چې بل چا ته ویني قدرمن نه وي او وینه تویوي، بیا هم ځینې انسانان دا کس صفت کوي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي دا صفت کوونکی کس پر مخ باندې خاورې ورسنده. 319 حدیث دی. واوري قدرمنو. عن ابي معمر قال: حضرت ابو معمر رضی الله عنه فرمایي: قام رجل يثني على امير من الامراء. یو سړی ولاړ سو د خپل وخت پر بادشاه او امیر او مشر، د ټولو مشرانو څخه یو مشر راواخسي، د هغه صفت کوي، پر هغه شویله. حضرت ابو معمر رحمه الله تعالی فرمایي: یو بل مبارک صحابي ناسي، فجعل المقداد، حضرت مقداد رضی الله عنه را ولاړ سو، يحثي في وجهه ترابه، داسې خیر راواخستلې پر مخ یې داسې ور پاشلې، ور غورځولې. وقال، او باره وویله: امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم امر کړي ان نحثي في وجوه المداحین التراب، چې موږ دغو کسانو پر مخ باندې خاورې ور واچو او مخ په خاورې ور سپېره کو، او دغو انسانانو په خلو کې خاورې ور تخته کو، او وایي چې کم کسان چې د بل چا مخ ته دغه صفت کوي. کم صفت ناروا، کم صفت بې ځایه، کم صفت هغه صفت چې بل مقابل په تکبر او لوی اخته کېږي.
ګوره د عالم او مخ ته د عالم صفت دونه مکو چې عالم په تکبر او لیاقت سي. د عابد انسان ته چې د شپې تهجد کې راپورته سوی تور باندې خبره او خبره چې د سحر او ماښام د الله په دبیر څخه جاري دونه صفت یې مکو واستاینه یې مکو چې خدای نه کړده سبا تقوا ځنی پاتې، سبا عبادت ځنی پاتې، سبا په لوی باندې اختصوي وي، سبا شیطان لار باندې وهلي، سبا د استا صفت او استاینه د هلاکت لپاره یو سبب سي. دونه صفت او استاینه مکو. فهم ورته کوه یو سړی راضي د خپل امیر صفت کوي. حضرت مقداد مبارک ناصر رضی الله عنه صحابه دی، خاورې راواسته دغه سړي په خوله کې داسې ور اچوله، پر مخ یې وسندل ور ورځولی او بیا وفرمایل چې موږ ته رسول امر کړی دی که څوک د یو بل چا مداح وي صفت یې کوي ستاینه یې کوي د هغه په خوله کې خاور ور واچو. او برعکس معامله اوس قدرمنو دا ده زه ته ابل کس په چوکۍ کې ناست نفر په مجلس او په غونډه کې ناست کس چې موږ یې څونه صفت کوو هغون یې هغه ته خوند ورکوي، هغون یې هغه غټېږي، هغون یې هغه په لوی باندې اخته کېږي. دا زما او ستا لپاره بد کار هم دی. هسې نه چې په دې مجلس کې یو څوک ناست وي راولاړ سي او پر مخ باندې خاور راوپاشي وایي رسول زه امر کړی یم چې ستا پر مخ خاوره در وپاشم. صفت خو د هغه ذات د شان سره شای د هغه ذات لایق دی صفت او هغه ذات د صفت لایق دی. کوم ذات چې زه یو تی پیدا کړلو زما او ستا هغه د مردار څاڅکي څخه ډېره بېادبي مه هغه یو مردار څاڅکي څخه الله رب العزت دغسې حسن ښایست و جمال جوړ کړي. ښه ښکلا الله رب العزت راکړل. دا سترګې د هغه یوه څاڅکي څخه جوړې سوي، دا ټوله وجود د هغه یوه څاڅکي څخه جوړ شو، دا ښایسته نوکان د هغه یوه څاڅکو مردار اوبو څخه جوړ شول. د هغه ذات ستاینه باید وکړو او هغه ذات په خپله ستاینه خوشحاله کېږي. ځکه په قرآن کریم کې چې اول صورت موږ شروع کوو سورة فاتحه الحمدلله رب العالمین ټوله ثنا او صفتونه هر څوک چې پاره ژبه کوي هر وخت چې کوي هر څنګه چې کوي کشنه یې کوي لویه کوي نارینه یې کوي ښځینه یې کوي د هغه ذات لپاره صفت شای او هغه ذات د دې وړ دی چې صفت یې وسي. زه به د صفت څه یم رښتیا هم تاسو فکر وکړئ. حاجي آغا صاحب مبارک کوم وخت چې به یو چا صفت وکړي د ده بیا به ده دا ویله و زه د عیبو څخه ډک یم په ما کې عیبونه سته ځان به یې بېرته عاجزه بلئ. د داسې کسانو مخ ته بیا د دې انسان صفت وکړه حدیث شریف کې چې راځي که یو سړی په دې باندې نه مغروره کېدی چې صفت وکړي بیا یې وکړه او که مغروره کېدی صفت یې کوي نو بیا خو تاواني کار دی. موږ خو دونه تحمل و برداشت نه لرو چې د عاجز صاحب ځوان دې راولاړ سي زما دې په جلسه او کنفرانس او غونډه کې یو ځای زما صفت وکړي دستي زه په تکبر اخته کېږم په لوی په کار نه ده چې دونه صفت وسي. تر اسمانو یې لوړ کړي تر کائناتو یې لوړ کړي ته به دا فکر کوي چې یو درجې ته رسېدلی او چې په عمل یې خبر سي انسان حیران سي څنګه عمل به دا کوي. کله کله د ظالم صفت سړی په دې وکړي چې د ظالم د شره خوندي سي اخوا د یو جواز ته د ظالم د شره خوندي کېږي. الله اکبر کبیره. 340 حدیث دی. عن عطاء بن ابي رباح حضرت عطاء مبارک فرمایي رضی الله عنه ان رجلا كان يمدح رجلا عند ابن عمر یو سړی د بل سړی صفت کوي. د حضرت عمر رضی الله عنه زوی حضرت عبد الله مبارک ناست اخته دی یو نفر یو صحابي د بل صحابي صفت کوي یو نفر د بل نفر صفت کوي. فجعل ابن عمر يحث التراب نحو فيه حضرت عبد الله ابن عمر چې د حضرت عمر زوی رضی الله عنهما خاورې راواستل دا پر مخ داسې وپاشي داسې خاورې راواستل لکه اوس چې په خاورو کې یو سړی مجلس کې بل څوک صفت کې خاور راواخ ورویشتنده. په حدیث کې د دې اجازه شته. حضرت عبد الله مبارک چې د حضرت عمر مبارک رضی الله عنهما زوی دی خاورې راواستل دغه سړی چې د بل ستاینه او صفت کې خاورې پر مخ وپاشل. وقال او بیا وویله و زه داسې کار نه کوم چې په خپل دا کار کوم بلکې د دا کار لپاره چې د بل چا پر مخ باندې خاور اچوم ماته امر شوی دی او رسول صلی الله علیه وسلم موږ امر کړیو. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول دا خبره کړې ده اذا رأيتم المداحين کتا سوا کسان ویل چې تا مخامخ صفت کوي فاحثوا في وجوههم التراب دوغو پر مخ باندې خاور رو غورځوي. مخکې مې درته وویل یو ناروا انسان به غزلچی به په غزل کې ستایي ولې ستایي یو خو ته خپله ګناه کوي بل د هغه فسق په روا باندې تعبیروي بل د هغه مخ ته ناحقه صفت کوي د هغه ظلم په روا باندې تعبیروي د هغه حرام په حلال باندې تعبیروي د هغه بد کارونه په شور اړوي دا خو سراسر ګناه کبیره سول لوی ګناه سول چې لپاره څه لپاره صفت که مقدرمونو د نن مخ پیسته د هر چا کوي په اندازه وکړي دونه یې وکړي چې هغه لکه موږ پښتانه چې یو متل کوو نه دونه خبرې کوه چې نه سیخ وسوځل سي نه کباب دونه صفت یې کوه چې نه ستا پر مخ باندې څوک خاوره در وسنجي او نه هغه انسان په تکبر او لوی اخته سي. دا نو یو زمری دی دا نو یو اتل دی دا نو یو قهرمان دی
چې لکونه انسانان، زرګونه انسانان، سلګونه انسانان حتی یو میږی ناحقه مړ کړي، دې ته اتل مه وایه. الله رب العزت اجازه نه ده کړې د الله مخلوق ناحقه مړ کړه. و ازاري شی مړ کړه، غالبو زمړه کړه، لړم مړ کړه، مار مړ کړه، او هغه شی چې تا تاوان نسی هغه مړ کړه. زموږ په مذهب کې مسله لیکل شوې ده که پشي غلا درڅخه کول پشي مړه کړه، خو ازار در رسوي. او چې د مرګ امر یې نه وي سوی، میږی ناکه مه مړ کوه، پشي ناکه مه مړه کوه، سپی که لیونی سو مړ یې کړه، ولې خو تا تاوان رسي، بیا ازار رسي، تکلیف در رسي. ناحقه چې د شرعي دلیل نه در سره، حیوان لا اجازه نشته چې تی مړ کړي. حتی د حیوان د ولو اجازه نشته. غوا نه درېدله، ښځه دې په سوټیانو نه وي، بیا د بیمه په لرګو دې نه وي، نه دې پر څټ نه وي، پر ملا دې نه وي، پر لکۍ دې نه وي، پر رڼو دې نه وي چې پښې یې مړې سي، یا په سر دې نه وي چې بیا ښکرونه نه غورځي، سر نه غورځي، نه دې وي. او دا چې یو سړی د زرګونو انسانانو قاتل وي او د ډیرو انسانانو قاتل وي، ناحق انسانان مړه کوي، ناحق اختطافونه کوي، ناحق غلاوې کوي، او بیا ته صفت کوي، بیا د قهرمانۍ او د اتلتوب او اتلوالي لقب او میډال ورکوي. دا خو د هغو کسانو کار دی چې یهود او نصارا دي، چې هر څومره ظالم وختي هغومره په دوی کې نامتو وي. زموږ په مسلمانانو کې خو تر ټولو نامي هغه دی چې الله رب العزت یې راضي کوي. 341 حدیث دی. الله اکبر کبیره. عن نجاء، دا حدیث واوري، حضرت رجاء مبارک فرمایي عن محجن الاسلمي، یو بل مبارک تابعی دی، حضرت محجن نومیږي رحمه الله تعالی. قال رجاء، حضرت رجاء مبارک فرمایله اقبلت محجن ذات یوم، ز رجاء خپل قصه کوي دی مبارک، وای زه د دابل انډیوال حضرت محجن سر رحمه الله تعالی سره ملګری سولم یو ورځ، حتی انتهینا الى المسجد اهل البصره، د بصره د یو ځای نوم دی بصره، هلته ډېر علما تېر سوي دي، د وخت ډېر تابعین تېر سوي دي. وایي د بصرې د خلکو مسجد و، ما او دی سره ملګري سو. رجا حضرت رجا فرمایي وایي زه او حضرت محجن مبارک سره ملګري سو، رالو د بصرې د خلکو مسجد ته، جامع ته رالو. چې رالو فاذا بریدة الاسلمي علی باب، یو بل مبارک صحابي ناست دی، حضرت بریده تابعی دی، حضرت بریده یا تابعی دی یا صحابي دی رضی الله عنه، دی ناست دی على باب من ابواب المسجد جالس، د مسجد دی د دروازې پر یو دروازه کې ناست دی. د خپل قصه کوي، عجب څه خبرې پکې کړي. قال وكان في المسجد رجل، د حضرت رجا مبارک فرمایي په مسجد کې یو سړی وو یقال له سکبه. حضرت رجا فرمایي زو محجن سره ملګری سولو، د بصرې د خلکو مسجد ته رالو، د مسجد په دروازه کې حضرت بریده مبارک ناست دی. په دې مسجد کې بیا بل نفر دی عبادت کې سکبه نومیږي، نومې سکبه دی. یطیل الصلاة، لمنځ ډېر اوږد کوي، هره پلاچینت وتړي ډېر اوږد. الله دې موږ ته وس راکړي چې ښه اوږده رکوع وکړو، ښه اوږده سجده وکړو. دا لنډې رکوع لنډې سجدې سړی به څنګه ووایم، غاړې به اخلاص شي که یا که رکوع صحیح نه سوه، سجده صحیح نه سوه، لمونځ نه صحیح کېږي. داسې به وایم. زه نه وایم، زموږ د مذهب ټوله کتابونه وایي که د یو حاجي صاحب و، که د یو ځوان و، که د یو مشر، که د هر چا سجده نه سوه صحیح، رکوع یې نه سوه صحیح، لمونځ یې نه صحیح کېږي. ولو که داسې په احتیاط یې اودس کړي چې بیخي په نیمه ګډوه معاذ یې اودس سره رسولي، ټوله سنت طریقې پر ځای کړي، یو مستحب لا نه یې پاتې سوی، خو که یې رکوع نه وه سمه، سجده یې نه وه سمه، دا لمونځ نه صحیح کېږي. هسې ځان ستړی وایي اوږد لمونځ یې کوي. فلما انتهینا الى باب المسجد، چې کله موږ د مسجد دروازې ته راورسېدلو، د حضرت رجا مبارک فرمایي وایي زما انډیوال حضرت محجن مبارک هم راسره و، وعلیه بردة، پر دغه سکبه چې دا لمونځ یې کوئ، دا لمونځ یې کوئ، نو پر ده باندې یو چپنه هم و، پټو یې پر ځان باندې اچولی و. او زما په ملګرو کې دغه حضرت بریده چې د مسجد پر دروازه ناست و، دته چې موږ رالو، وکانه بریده صاحب مزاحات، وایي ده چپنه هم پر ځان اچولې وه، یا هغه چا چې پټو یې پر ځان اچولې لمونځ یې کوي، لمونځ یې کوي، چپنه یې پر ځان اچولې وه، یا د حضرت بریده چې د مسجد په دروازه کې ناست دی، د پټو یا چپنه پر ځان اچولې وه. یو څه ټوکې هم د چا سره کولې، خوشطبعي، یو مسخره یو خوشطبعي. مسخره کې ګناه کېږي، په خوشطبعي کې ګناه نه وي، په ټوکو کې ګناه نه وي، په مسخرو کې بیا ګناه وي. یو د اوس وخت مسخرې دي چې یو اول ته مور ریادوي، دا ګناه ده، دا مسخره نه ده. اول ته ښځو ریادوي، بیا د بې ډېره معاف، ادب دې ډېر ملحوظ وي. د خپلې بیبي ښکنځل ورته کوي، دا ګناه ده، دا مسخرې نه دي. مسخرې دا دي چې حاجي صاحب ته زه ووایم، حاجي صاحب ته دی ما ته ووایي، معاذ یو تبسم و خندا سره وکړو. مثلا د مسخرو یو مثال درته وایم، دوه علما سره روان وه، د دواړو نومونه ابن حجر، یو عیني دی بل عسقلاني دی، دواړو ته د ډبرو زامنان ویل کېږي، دواړه په علم کې کلک وه، لکه ډبره چې په خپل ځان کې کلکه وي. وایي روان وه، یو په سترګو لږ داسې کوږ سترګې یې کږې وې، یوه بل ته وویله دیوال کوږ مخ ته راغی، یوه پر بل عالم باندې ټوکه وکړه، خوشطبعي یې وکړله،
ول دا دیوال کوژ دی دغه سترګې چې کږه درته وایي دیوال کوژ دی ابل چې سم دی هغه ورته وایي په کږه سترګې ورته وکتل سل خوشطبي ورسره وکړه دیم حاضر جواب وبارول یا په کږه سترګې نه جوړته کتل سوي اصلا یې د اول سره ډبره کږه ایښول سوې ده ګوره په دې دواړو سره وخندل رسول صلی الله علیه وسلم د شي توای وای سپین سر جنت ته نه ځي هغه اریان رسول صلی الله علیه وسلم لږ وخندل دې ته خوشطبي ویل کیږي خوشطبي دا نه ده چې انسان توهین کسب کاوي وکړه زه یو خبر پر دې ځوان کوم ټوله وخندوم دا ناروا کار دی دا حضرت بریده چې د مسجد په مخ کې په دروازه کې ناست یو څه ټوکې کولې انسانان خوشاله ساتله فقال نباري ویل یا محجن دا زو دا بل نفر چې رغلی حضرت رجا مبارک وای ما تو ویل ای محجنه اتصلي كما يصلي سكبا تم دون اجل منسك لك بمسجد کی سکبا ناس یاغه چې اجل منسك تم غل منسك فلم يرد عليه محجن ورجع محجن دا اس جواب ورنکي بتراو ګرځي ورترالي قال محجن بارد حضرت رجا فرمای و حضرت محجن مبارک و فرمایله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ بيدي رسول صلى الله عليه وسلم يورزت الله سوني ولما شويني ولم فانطلقنا نمشي را روان سورو تک مکوي حتى صعدنا احدا بارد احد غرته وختلو فاشرف على المدينه رسول صلى الله عليه وسلم بارد د مدینه شار ته کتل حضرت محجن مبارک فرمایي وایزه او بل څوک را روان سو رسول صلی الله علیه وسلم ترالو زه او رسول صلی الله علیه وسلم لاړو بارد احد غرته وختلو مدینه منوره ته نبی علیه الصلاه والسلام داس کتل او یا لاس پر تندین نیول یا نه نیول خو نبی علیه الصلاه والسلام د مدینه شار ته کتل فقال باری ویل امها من قريه دغه د مدینه منوره آبادی به یي مگر خلک به ټول ځنی ووزي یترکها اهلها كاعمر ما تكون شخلک به ټول ځنی ووزي او آبادی به د مدینه منوره دغه سیله کوس عجیب خبره ده د حدیث خلاص کم بیا درته وایم او که د حدیث په مابینس کې د حدیث په مابینس کې به ورسته خپل خبر تراسم وای په اخیره زمانه کې رسول صلی الله علیه وسلم به فرمایي دا به بخین نږدې قیامت وای داسې انسانان به مدینه ته ورسي چې د مدینه منوره د مسجد پر میلان او بیا ادبی ما بول کی داسې وخت راځي سخت وخت راځي د مدینه احترام نه کوي لکه اوس چې کافرانو د دسیسه جوړ کړي ده چې څنګه د مسلمانانو ته مدینه او مکه سپک معرفي کی دیش 15 کال مخکې زموږ یو ملګری ویله چې موږ به دکان کوي د استخبارات والا به یو نفر رالی یو کښنی ساده ټلیفون معلومات به کوي لګوره پټ درته وایم دا ټلیفون نه باندې خرڅ کړي څوک خبر نسی ولمر به پویدلو چې د استخبارات والا دی موږ نسی داس پابندي و دیش 15 کال بعد اوس په هغه لباس کې انسانان مدینه او مکه ته راځي کله یو چپنه ځنی استکینو سړی به دا فکر وکړي دالس لګړدي دا یو بوغره کده شي څه خېسته کې دا فکر به وکړي چې نه یاغستي دا لباس هم داسي او فیشن او آرایش هم داسي د انسانان لباس هم داسي موږ د عمره یا د حج په کال چې راتلو یو حاجی ولاړی په امام کې لوکس زره وخرول ومونه وای دا بیا الته وخت نه چې پر ایرپورټ کښته سم میدان هوایی بیا هم مسلمانی ته نه سم تلای استغفر الله بیرته شاهدی ګرد د مکه مکرمه خلک پر ځان شهیدان کړه چې ګوره ما ګناست سو مخته وکړه یو د مکه مکرمه خشت او د بار خپل کعبه بیا پر تا شهیدای ده کې د قیامت پورز یو زما اوستا په افغانستان کې د خشت او دیوالو د مزکو د غر او اسمان شهیدی را باندې ده کې اخو ډېر قوي شهیدی وای بیا وخت نسب پیدا کولای مدینه منوره باندې داسې وخت راځي او داسې وخت هم راځي چې شرمشان او سپیان و مدینه منوره ته داخل شي داسې وخت راځي مدینه منوره څخه خلک وځي آبادی دغه شی وي نبی علیه الصلاة والسلام دا ویله یاتیها الدجال فیجد على كل باب من ابوابها ملكا لا يدخلها دجال براسی د مدینه منوره شاوخوا ټول دروازې د هر دروازې په مخ کې به یو فرشته او ملائکه ولاړی دجال نسو داخلي دلای د دجال یو سترګ نسته د جلا فلسفه د چې اوس زه درته وایم چې امریکایانو په هر شي کې امریکا د دجال د سترګې نشان ورکړی دی د ډیرو ملکو د عسکرو او د اردو په یونیفارم کې یونیفارم نه دی د اردو د پولیسو لباس په دې کوم داغه د جال د سترګې نشان نسب کړی وو بیا تاسو وګورئ د کوم هدف لپاره د دې هدف لپاره چې عقیده د دوی ده چې د جال پورته کیږي مهدی امام مهدی علیه الصلاۃ والسلام دا ملکی او زموږ بچی په ټوله دنیا راځي او حالات چې امام مهدی پیدا کیږي تواب بکی مسلمانانو پر جهاد بیعت سره وکي بیا به د جال ملکی بیا به يهود او نصارا د هرې ډبرې او درخت شاته به یو يهودي او نصراني پټوي درخت به اشاره مسلمان ته کوي وای د يهودي نصراني ډبره به اشاره مسلمان ته کوي وای د يهودي او نصراني نو رسول علیه الصلاۃ والسلام فرمایل دجال به داخل سي او د هرې دروازې په مخ کې به ملائکه وویني
دجال نسی ورته داخليدلی. ثم انحدر باربت نبی علیه الصلاة والسلام راکشته سو حتی اذا كنا في المسجد مش په مسجد کې بار ناس تو مسجد نبوي کې را رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا يصلي نبی علیه الصلاة والسلام يصلي ولدي المنځ کوي ويسجد سجده کوي ويركع ركوع کوي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ته نبی علیه الصلاة والسلام ول من هذا دا څوک دی؟ هغه اصلي زموږ د موضوع مهمه نکته هم دا څوک دی؟ وای نبی علیه السلام ما څخه پوښتنه وکړه. فاخذت اطريه ما شروع وکړه چې د دې سړي صفات ورته وکما داسې سړی دی. فقلت يا رسول الله ما ورته اذا الله رسوله هذا فلان وهذا فلان عجب سړی دی عجب عبادت کې عجب سخی دی. فقال امسك نبی علیه الصلاة والسلام راتول چپسه لا تسمعه فتهلكه. ګوره دا خبرې په دمه اوره کې د مخامخ صفات په دوا اوریدي نو هلاک دي کوي برباد دي کوي. د دې حدیث ته قدرمنو کومه خبره په لاس راځي مخامخ د یو چا دونه صفات مکو چې صفات پر دب تاثیر وکي بیا لمانځه ته لا ناراضي بیا د عالم لاس نه ورمچي بیا د عالم سره په کوز مغزي باندې ګرځي بیا د ملا سره واخي بیا د ملا سره دښمنی بیا په ټولنه کې په ټوله شهر او ولایت او ملک د عاجزي طبقه سره د مسکین او د طالب سره دښمنی واخي د وجری د طالب سره بیا دښمنی د محراب د امام سره دښمنی بیا داسې دښمنی ور سره واخی یو لاس او پنځو یو کال به امامت کړي اخر داغه مولا په دای شان باندې یادی وای دا مره دا ودا د چی شوی استغفر الله. هغه امام چې د بل منفسک وي هغه امام چې داغه د امام د اذان او د اقامت په وجه د لور او زوی د اسلام خوند سکی بیا په دای امام څخه خبرې کوي زورواک سره بیان نس کولای دا چا سره چې هغه قوي داغه سره بیان نس کولای. قال فانطلق يمشي بیا نبی علیه الصلاة والسلام لاړی حتى اذا كان عند حجره بیا نبی علیه الصلاة والسلام خپل حجره ته ولاړی لكنه نفض يديه نبی علیه الصلاة والسلام خپل لاسونه وسندله. ثم قال بیا اول ان خير دينكم ايسره استاسو په دین کې خیر انسان هغه چې پر خلکو اسانی راولي ان خير دينكم ايسره استاسو په دین کې اشه انسان هغه چې پر خلکو اسانی راولي. ثلاثه دا خبره درې واره وکړه. الله رب العزت مستقر دې حدیث توفیق را نصیب کړي. ګوري قدرمنو اخیری خبره درته کوم د دې حدیث څخه چې ثابت سول دې حدیث څخه یو یا دوه خبرې ده کچا مخامخ صفات وکي اول امر دا دي چې خاور ور باندې وسنده په خلی کې خاور ور واچو مخه پر خاور وسپیرکه کچیر داس کار دی نه کوي خدا ستاسو صفات چې مخامخ کې د دې لپاره چې څه پیسې ورکې پیسې کې سره مور کوه کله ورکولې به خلج ورکه ترڅو دای په دې باندې پوسو چې آینده زده دي انسان صفات ونه کم. ما مخکې درته لکه د اوس وا غزلچان او دمتوب هغه انسانان چې دمتوب کې پرناک ظالم انسان باندې داسې اشعار جوړ کړي داسې غزلې جوړ کړي چې ناروا هم کوي او نه حق شایدي ماده کوي. ولې د خدای بنده پر ظالم انسان باندې نه حق شعرونه جوړي نه حق ناروا شعرونه دا غیر انساني کارونه په انساني کارور اړي. هیڅ وخت به د عالم سره شنه کړي هیڅ وخت به یتیم تر لاس نیولې نه هیڅ وخت به د یو بے وزله او د یو کندې پر سر باندې د شفقت لاس نه تیر کړي مګر داسې کارونه کوي چې تاریان سي صفات یې کوي ستاینه کوي. راسي قدرمنو د خپل ګناهو پیټي د خپل اوجو څخه ایستکو د نور انسانانو د ګناهو پیټي پر ځان وانه چو هغه یا ژوندۍ دي یا مړ دي موږ صفات کو هر ظالم چي دي هر ناروا انسان چي دي هر غل او شرابي چي دي د الله رب العزت په دین کې د الله رب العزت په قران کې د الله رب العزت د رسول په حدیثو کې ټول بد انسانان ته بد ویل شوی دي. کوم صفات کوي دا چا صفات وکي چې په صفات و ارزه چې په تکبر نه اخته کیږي په لوی نه اخته کیږي. زه خپل دا درته چې زما صفات او ستاینه هیڅ کلمه کوي هیڅ وخت یې مکوي زما مخامخ خو قطعا مکوي کفه ما کې اشیګنه و فشل از در خبرې زمنه مخامخ ما ته موای حسنه شیطان حمله را باندې وکي نفس حمله را باندې وکي او بیا په تکبر او لوی اختانه سم بیا د مقتدی څخه مخ وانه لوم بیا د بل سره په کوز مغزي ونه ګرځم بیا بل ته سلام نور واچو داسې نسی چې د بل سمې خوا باندې سي شار دې زموږ کښنه شار دې ګرد سره پیژنو بیا داسې نه ابل نه څخه زیر سوي زو په ځان نه خبر تکبر په ما کې پیدا سوي. الله رب العزت په ټول حدیثو د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.